یو بادشاہ دی پخوانو بادشاہانو مزې کړي، اوس خو بادشاہي م غم دی. کرزي کاکا 10 کاله وکړه خو غریب سي آرام شپه ترې ونه کړه. هر وخت په دې یری فدایي به کله رارسي. اوس خو غم دی. پخوانو بادشاہانو به مزې کړې وې، چېرته جنکۍ ګرځوه، چېرته زموږ ظاهر شاه کاکا دی چې چېرته ښایسته ځای وګوري هغلته به د ده ځای دلته یې څه کول، دا جنکۍ به یې وې دلته راوستې. ټول عمر یې عیاشي کړې، بادشاهي خو یې نه ده کړې. پخواني بادشاهانو به دا شی نه کوه. ابواللیث سمرقندي رحمت الله علیه وایي په اس سور دی ښکار کوي، نو ښکار چې ته په مخه لاړه نو اس پسې ځغلی نو ځنګل ته ننوت. نو ښکار خو یې راټینګ نه کړ، نو ځنګل کې یو ولی الله دی په زمري د پاسه سور دی، هغه داسې روان دی. حیران شو چې زما هم بادشاهي ده او بادشاهي خو دغه ده، دا خو د زمري د پاسه سور دی. آواز پې کوي ودرېږه. هغه ویږي نه زه بادشاه یم نو دا به هم زما اوس خبره مني. هغه د الله دوست او ولي و، هغه ده ته د سپي په نظر هم نه کتل، همداسې ترې لاړ. دی پوه شو چې یاره بادشاه ته دروند نه ګوري او بادشاه ته نږدې نه راځي، دا د الله دوست. داس نه کوش شو، په عاجزۍ ورته وایي صاحب یو تپوس کوم. وی څه؟ وی زه د وخت بادشاه یم او دا ستا بادشاهي عجیبه ده. هغه راکوش شو، د زمري نه زمری ورته ودرېده، وایي کښېنه. چې کېناسته د دې ځنګل نه یو ښایسته جنۍ راله او خوانچه ورسره ده او دې منځ کې یې کېښوده. دې ولي الله مو خوړه، ده مو ګرمه ده، ښه تپونه ترې خیجي. بادشاه نورم حیران شو چې دلته د هوټل د کوم ځای نه ولګېد. نو ورته وایي شانته دې قانع شومه، خو اوس مې پوه کړه چې دا څه قیصه ده. نو هغه ورته وایي ولی الله ورته وایي چې کله الله دنیا پیدا کړه نو دې دنیا ته یې وویل چې ای دنیا چې کم چا زه پرېښودم تا پسې شو، نو ځان ورکوه خو داسې پسې ستړی که چې سم یې ستړی، خو چې کم چا زما دوستي خپله کړه که نه او زما ذکر او ما ته مصروف، ګورې چې هغه ځان پسې ستړی نه کې، ته به ځان ته به خپله منډې وروهی، هغې چې هر ځای کې په کار یې ورځې به. وایي دا ښایسته ښځه چې دې ولیده دا دنیا ده، دا الله ماموره کړې ده چې د اولیاو دپاره به ته ورځې. نو دا دنیا وه چې دا خوانچی ما ته راوړه، الله ماموره کړې ده. ولې؟ چې ما دنیا پرېښې ده، د اله العالمین ذکر په دې دشتو کې کوم او هېڅ کار مې بل نشته. زما معززو طالبانو، کتاب او مطالعه ښه خبره ده، خو په همغې کې للهیت ځان کې راولئ. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه به 14 مدرسې ساتلې. یوه مدرسه کې 1 لاک طالبان به اوس، 14 لاکه طالبان ته به هغه لنګر ورکړ. یو ورځ یې وي چې په دې جهاد ډېر ستړی شومه، په دې ډېر ستړی شومه، نو راځئ چې د طالبانو باندې وګرځېږو چې لږ ټرېننګ پوښتنې خو وکړو چې دا څنګه طالبان. یوې مدرسې ته راغی، پوښتنه یې وکړه، وی ته دا سبق څه دپاره وایي؟ وی چې ښه غټ مولا رانه جوړ شي. بل ته وی ته څه دپاره وایي؟ یاره هغه فلاني ته 500 طالبان کتاب کې ناست دي چې بیا ما ته هم ناست دي. ته څه دپاره وایي؟ یاره چې شاه فیصل جومات امامت راته میلوی شي، فلاني جومات. ټولو دا د دنیا سوچونه و پکې. دا 1 لاک نفر بس فیصله وکړه دې مدرسې اشه خو بنده کوي، دا خو ټول دنیا پرست. نو بلې ته ورغی، هغې کې هم دنیا پرست. بلې 14 لاکه کسان چې دی په دې کې آخري کس پاتې دی، په یو چمن کې پروت دی، او دا نو څوک دی؟ امام غزالی رحمت الله تعالی علیه. صلاح الدین ایوبي راغی، دنه پوښتنه کوي، وی ته دا علم څه دپاره کوي؟ وی دا د دې امت کې د اسلام په جامه کې د اسلام دشمنان پیدا دي، دا مختلفې ډلې دي، معتزله دي، خوارج. زه دې دپاره علم کوم چې د دې مخنیوی وکړم او دا سوچه عقیده د اهل سنت خلکو ته وښایم. صلاح الدین ایوبي ووایي چې دې 14 لاکو کې چې الله یو هم د امام غزالي غونې انسان پیدا کوي که نه، فیصله یې وکړه چې دا 14 لاکو ټولو ته واپس روټۍ حواله کوي او زما د لنګر نه ورته هر څه حواله کوي، ځکه الله په دومره کې یو خو داسې سړی پیدا کوي. للهیت، د خدای رضا، دنیا به تاسو ته راځي. یو وخت داسې و زم طالب ومه، دې جومات ته رالم، زما پکې نن نه 20 کاله وشو، دا زموږ مدرسه چې ده، او ما په دې کې په 800 روپۍ امامت کړی. نه پوهېدم که نه 800 روپۍ باندې څوک امامت کوي؟ خو 20 کاله مخکې دا هم ډېرې وې. نو چې داسې 2-3 کاله تیر شو، نو مشر ته مې ویل دا تنخوا خو زه نوره نه اخلم، بس ورو ورو مې توکل جوړېدو.
نو تنخواه مې پرېښوده. همغه مقتدیان دي زما عزت کوي، زما قدر کوي. خلق په 10,000 روپۍ باندې مدرسین دي. زما جمعې مانځه ته دومره میلمانه راشي د طالبانو بعضو ته پته ده چې ما سره ستړي مشي کوي هغوی پیسې، نو ما خو چاته نه دي ویلي چې پیسې راکوي. هغوی په خپله راځي. یقین وکئ 10,000 10,000 15,000 دا د جمعې ما ته خلک راکوي بغیر د دې میلادونو نه. ښه د یوه جمعه د تیرې چهارشنبې نه دې چهارشنبې پورې زه پروګرامونو ته بیان ته تللی یم 95,000 روپۍ ما ته خلکو راکړي. دا څیزونه خپله راځي په دې خپو ته، خو لږ توکل برابر کوي او هر کار کې للهیت چې طالبي کوم سبق وایم زه به عالم کېږم، زه به د اهل سنه والجماع د دې دین خدمت کوم، دې دپاره به زه دا کار کوم. ته ګوره چې د دنیا دا مالدار ستا خپو ته خدای تعالی راولي که نه یې راولي. وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.